وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو کس پوښتنه کړې ده که زوم له خپلې خوښې سره حرام کار وکړي، ښځه ورباندې طلاق ده که نه، اولاد یې حرامي ده که نه. حرام کار څه مطلب؟ که زوم له خپلې خوښې ته په شهوت لاس ورکړي، یعنې شهوت یې تیار و، لاس یې ورکړ، شهوت یې زیات سو، یا شهوت نه و، لاس یې ورکړ، شهوت یې پیدا سو. په لاس دې ستړمسې نه ورسره کوي. که شهوت پیدا کېږي، خوښې ځوانه وي، خوښې ښایسته وي، شهوت ورته پیدا کېږي، په لاس دې ستړمسې نه ورسره کوي. په مجلس کې دې تنا ورسره کښېنیم نه، شریعت منع کړې ده. که خوښې زړه وي یا شهوت نه پیدا کېږي یا په مابین کې د ادب او د احترام معامله وي، په لاس ستړمسې ورکولی شي، مشکل نشته. خو که خوښې سره یې زنا وکړه، خوښې سره یې مستي وکړه، خوښې ته یې شهوت باندې لاس ورکړه، خوښې سره یې د شهوت خبرې وکړې، د ده شهوت ورسره پیدا سو، خپله ښځه ورباندې حرامه ده، ورباندې طلاق ده، دا بالکل نشي په نکاح کوی آینده کې. دې نه وروسته چې هر اولاد پیدا کېږي، هغه به حرامي ناروا اولاد وي او د ده اولاد نه وي. دې ښځې سره مکمل بیا دا ښځه پرېښودل پکار دي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.